شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر محترم رحمت شاه ساحل صاحب وایي چې خوښ د پښتونخوا په میږتون یمه پښتون یمه، خاوره به مې وایي چې پښتون یمه او څوک د چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، زه خپله عنوان خپله مضمون یمه پښتون یمه. نن منګه په دوبۍ کې د دوبۍ یونټ د عوامي نیشنل ګوند ډېر محترم خپلواک صاحب یوه غونډه را جوړه کړې ده. یاد دې وي چې 2 ورځې مخکې زمونږ د یو ای مرکزي صدر عبدالله خان په وینا باندې دلته یوه ډېره لویه غونډه د باباګانو کلیزه واغېل راغلي وو. نن د هغه لړۍ په خپله کړۍ کې موږ دلته ناستو په یو ځایي هوټل کې د قام د وطن د ولس خبره کوو. زه به مننه کومه د ډېر محترم زمرود نوري صاحب زمونږ د دې ځای یو ډېر زیږ بګ فکر دی، ډېر ښه آواز دی د پښتنو چې دنیا ته یې رسوي. اول یو 3 خبرې کومه، پښتو، پښتونولي، باچا خان بابا او بیا به خپلواک صاحب شیرونو له راځمه. دا خبره ډېره مهمه ده. زه چې کله رالمه دوبۍ ته، رښتیا خبره خو دا ده چې ما فکر داسې کوو چې په دې دوبۍ کې زمونږ ټول پښتانه چې دي نو مزدورۍ له راغلي دي، مسافرۍ له راغلي دي. مسافري او مزدوري یو داسې ظالم چیز دی چې په دې کې انسان هیڅ ته نه وزګارېږي، بل هغه یوازې خپل هغه کار روزګار دندې پسې منډه کوي. خو ما چې 2 ورځې مخکې ستاسو کومه غونډه ولیده، کومه جذبه مې ولیده، او بیا نن چې دلته را تاسو ناست یې او یوازې په دې خبره باندې موږ راغونډ شوي چې زه د هغه ځای نه راغلی یم، زه د پښتو یو شاعر یم، شعر لیکم. ما کې خو نور هېڅ هم نه دی که نه. هغه یو شاعر ووایي ما کې څه و خو یو څو خوږې خبرې، دا چې ما پسې دنیا وه وجه دا وه. خپلواک صاحب او صدر صاحب دا په اصل کې تاسو بنیري صاحب دا ټول ملګري افسر افغان ته نه یې راغونډ شوي، دا تاسو یو فکر ته راغونډ شوي، دا تاسو پښتو ته راغونډ شوي. رضوان شمال صاحب وایي چې په بنګ په تماکو په کوکنار نه یم پیره، څه شی راله پیدا که نو خمار نه یم پیره، او د فن او د پښتو په سر په دواړه مخه ښکل شوم، په شکل باندې دومره مزیدار نه یم پیره. دا هغه فن دی، دا هغه پښتو ده چې افسر افغان ته بنیري صاحب ناست دی، محترم شاه صاحب ناست دی، او زمونږ کاکا ناست دی، دا ټول خواږه زاږه فکرونه خلیل صاحب ناست دی. ستاسو چې څومره مننه وکړی شي دا کمه ده. په دې باندې یو معمولي خبره کومه چې پښتو ولې مهمه ده، د باچا خان بابا فکر ولې مهم دی. نورالامین یوسفزۍ صاحب وایي، ډېر لوی دانشور دی زمونږ د صوابۍ د سیمې، هغه وایي هر هغه قام چې د هغه نه خپله پښتو، خپله جغرافیه، خپل روایات، خپل ثقافت هیر شي. خپلواک صاحب د هغې مثال د هغه کټ شوي پتنګ یا بادي هوې دی چې د هغې زیله نه معلومه، د هغې روټس نه معلوم، نو بیا چې هوا په کم طرف باندې راغله نو دا به ویسي او دا به ورکوي. تاسو سوچ وکئ چې آیا 15,000 کاله تاریخ لرونکی پښتون قام به اوس دې خبرې ته پاتې کېږي چې هوا په کم طرف راشي او موږ ویسي موږ روک کړي. دا وجه به څه وي چې موږ به د خپلې زیلې نه پرې شوي و کټ شوي وو. زموږ زیله څه ده؟ پښتو ده. خپلواک صاحب که ما سره یو تړون لري، احساس لري، دا نه زما د تره زوی دی نه مې د ماما زوی دی، دغسې عبدالله زما نه د ماما زوی دی نه مې د تره زوی دی، خو دا صرف هغه د پښتو هغه پړی دی، هغه تار دی چې موږ یې داسې پیلي وو چې نن زه ناست یم، زه داسې محسوسومه لکه زه چې په خپل کور نغري کې ناست یم، لکه ما سره چې زما مشر ورور ناست وي، لکه ما سره چې زما تره ناست وي. دا هغه پښتو ده چې موږ د یو بل سره تړلي وو. زما ټولو ملګرو ته دا خواست دی، خپلو بچو ته، خپلو کشرانو ته کم از کم دا وښیه ګوره چې د پښتو دغه څیز رانه لاړ نه شي. انګریزان د داسې ټایم دپاره دې ته په انګریزۍ کې لییر ټایم وایي، هغو خلکو له پیسې ورکوي چې راشئ کښېنئ او داسې حجره غوندې جوړ کړي چې هغو نفسیاتي بیمارونه بچ شي. پخوا به عبدالله کاکا زمونږ په کلو کې به یو نفسیاتي بیمار نه و. د هغې وجه څه ده چې عبدالله کاکا به په کور کې خپل بچی چېرته قار به شو او به یې وهو تا به غوسه شو، بهر به راغی نو په پوله باندې به خنزرین کاکا ناست هلکه وایي دې خوا راشه ولې خفئ، هغه به وایي پلار را سره شر کړی دی، د وایي مړه زه چې مړه کې وم پلار به را سره شرونه کول او خیر دی او داسې ټینشن مال او هغه چې بل ځای ته لاړ بل سړي به ورته وایي راشه ما سره کښېنه. نو حنیف جانه هغه سایکو تھراپي به وشوه. اوس د هغه څیز دپاره مونږ سایکالوجست ساتو، مونږ پیسې ورکړو. وجه څه ده؟ حجره ختمه شوه، جومات ختم شو، د خپل تهذیب نه مونږ لرې کېږو. یاد ساتئ ګورئ هغه ممتاز لالا وایي چې ما نه بچي مې تپوس وکړو چې ټال څه ته وایي، زه هله پوه شوم چې د ژبې زوال څه ته وایي. دا ټال، دا جغ، دا قلبه، دا جوغنډی، دا شملې شاربل، دا روکېده، دا ګودر، دا یوازې ګودر روکېده نه دي،
د دې سره د اشر کلچر د منت لدی د دې سره تاریخ د منت لدی یو ځل بیا زه ستاسو ډیره زیاته مننه کوم رښتیا خبره دا ده که ستاسو دغه جذبې دغسې تاندې وي ستاسو په پردیس کې د خپل وطن سره داسې مینه وي پښتانه به نه خوارېږي پښتانه به نه روکېږي او موږ به ټولې دنیا ته خپل تهذیب خپل کلتور خپل اجرا خپل مرکه رسو او په تیره دغه نیو میډیا یا سوشل میډیا به مثبت په کار راولو چې د باچا خان بابا کوم افکار دي زمونږ د مشرانو کوم افکار دي زمونږ د اتلانو کوم خبره د هغه به ورته رسو زه به د خپلې خبرې په دغه شعرونو باندې راغونډوم دا شعرونه مې لیکلي او دا هم د نیو میډیا په ښه استعمال باندې حنیف صاحب وایي یو خوار مې اشنا کړی دی سردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم او د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به پې وهم او رقیب نه غاړې وځم نو یار به پې وهم نولی به داسې پوی کم چې خامار به پې وهم او زما د وسایلو غله زما اتل غدار کړي ملنګ را پارېدلی دی سرکار به پې وهم او کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم او افغان ما که ته مې د مین سټریم میډیا وباسي فیسبوک په پکار راولم اخبار به پې وهم موږ به خپل پیغام د سوشل میډیا د نیو میډیا د لارې دنیا ته ښیو او دا موږ وکړه د ناڅاپي د لارې یقین وکړئ د هغې 300 توګه پوره شو دنیا ته چې کوم دی د پښتون شعر کله اباسین صاحب رانیولی کله ساحل صاحب رانیولی دنیا ته مو ورسو هېڅ هم ګران نه دي هر هغه کار چې د دې نړۍ په مخې بل قوم کولی شي هغه پښتون هم کولی شي مینه غواړي اتفاق غواړي یو ځل بیا د دوبۍ څانګې د ملګرو ډېره زیاته یو څو ټپې راته ترنم کې وکړه ټپې به درته وکړم که دا هوټل وره ډسټرب مسله خو به نه کړم ځکه داسې نه چې د پښتون بل شکل خلکو ته هر ځای کې وایي مه جوړوي بنیري صاحب اجازت دی ښه یو څو ټپې به وکړو د کاکا غوښتنه ده ټپه ترنم غواړي او ترنم به تیز کېږي خو زه کوشش کوم خپل په اواز جبر کوم بنیري صاحب تاسو ته یې ډالۍ وي چې او مسافری کولی نشي زه یادېږم په لسمه ورځ راځینه او مسافر تلې کتلی در جگه نشوما گیله من نشي که نشي زه سلګو نیولی وما او خدایه د تیلو کویان وچ کړي عرب غریبا کړي چې جانان کورته راځینا او په بل وطن مې پرزونای که د سپایانو رسالې در پسې زینا او جانان خپل وطن تراشه که خلک ډیر دی په آباد دی خپل کورونه ډېره زیاته مننه کوم یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر خوشحاله شوم ستاسو ټولو احساسات منظورول په دغه باندې به خپلواک صاحب او کاکا صاحب د خپلو خبرو ته د پای تیږه ږدمه بنیري صاحب چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي او چې زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي خوشحاله راته وشو ډېره مننه